الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة محمد. د سورة مقصد ترغيب د قتال في سبيل الله له. دې وجنه دې سورۃ بلنوم دې سورۃ القتال. اول ایتونه کې تخفیف جانب مقابل لشي کوم انسانانو کې منی شي څومره اعمال کړی غټول الله برباد دي. او دویم کې به ترغیب کې عمل ته، دریم کې به علت بیانې دغه نور سره ادب مسلمانانو مجاهدینو له او حکمت د فرضیت د قتال فی سبیل الله. الذين كفروا غ انسانان چې بیمانه دي وسد خلق بن کړي ان سبیل الله الله دلاره اضل الله برباد کړي اعمالهم د دې عملونه. ان سبیل الله مراد الله دین سد کې دوه معنی دي، یو خپل مخ اړول دي او دویم نور خلق بن کړي دي. دلیل په دې باندې چې کفر سدلیل عمل بربادي. بشارت او الذين امنوا اخرج ایمان راوړ او عملوا الصالحات عمل کړي د قران حدیث برابر او امن ایمان راوړ به مان نزل علی محمد با کتاب نازل شوی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم وهو الحق وحل دا چې حق دې درب دخانه نیک عمل بدل ویلې چې رسول الله یوسف اومني نتیجه به شي نو کفر او برشي انهم دوینه سیاتهم دوینه کارونه واصلح جوړ به کبارهم دوی کار زړه به جوړ کې ورته کار به جوړ کې. دلیل به دي چې په جهاد باندې د انسان کار جوړيږي. علت وجه سره ذالک دا ځکه به ان الذين يقيننا خلج کفر کړي دي او بل دا بيداری کړي د باطل، وان الذين اخرج ایمان راوړي ته بيداری کړي د حق رب دوینا او كذلك دقشان الله بیانې دي خلق لپاره امثالهم دوی مثالونه. اوس ادب چدي په میدان د جنگ کې چې کله مخامخ شون دشمن بلې څټوي دی غي دوه وجې دي. یو خود څټ د خوانه الاله ګرانه ته وایي او دویم تربیت د شي دی چې د شي گزار شي دا مړش اسی بنې چې په قاسم زخمی کا او بس. فاذا لقيتم الذين الله يشكر مخامخ شو دا انسانانو سره چې کفر کړي دی په ورور رقاب نو وي دی په والو څټو څټ وي حتی تر دې پورې چې کلمو د دوی ویني توي کړي نو تړل وکي کلاک. اوس امیر د مجاهدین له خیره دی هغه څنګه په دې ترتیب باندې چې یا به سره احسان کوي یا به فدیه والی او یا به خوشي کوي یا به قتل کوي یا به خوش کوي فدیه. فاما من یا به توال الله یا به کوي احسان بعد دې ورسره او اما فداء یا به والی جرمانه حتی تر دې شکیری جنگ او دارا داخل اسباب دوی زور دهشت او وحشت د پروګرامونو ټول الله ختم شي. ورسره کې جواب د سوال د جهاد ولې فرض کی الله وی زه ګورم چې دا کوم انسانان زما د دین کومک کوي کوم نه ذالک خبره ده دا کار مونږ اولې وکړو لازم مو کولې ولو یشاء الله قد الله خو ولن تسلم محمد نبی انتقام اخسه ولکن دمر خبر د اسمی کې باج شاسو په باج نور او الذين اخرجوا وجل شوی د الله په دې لار کې الله برباد نه یدي عملنا اعمالهما د دې عمل الله عز وجل فرمایي بربادهم نه. نو چې صحیح دي کې دوه معناګانې دي. یو روان به کې داخله پراړه د جنت او دویم قول الله چې و به رسي جنت ته وایصلح جوړ به کې بارهم درې کار الله به داخل کې داخله جنت تعرفه چې دې تعریف کړي الحمد لله خوشبوئی کړي دې ادب وسوري او د ایمان مطالبه. یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو ان تنصروا الله قد الله کومک مو کو د دین ينصركم الله ونشو کی تنصر الله د الله کومک سره د دین په بل تعبیر باندې قران او سنت لبیک ویل دا مو چې وکړو رب العالمین فرمای الله بس تاسو کومک کی. دلیل به دې شاور به د خوانه راځي او د الله دین کومک په مجاهده دی په عمل صالح دی او مضبوط به کې اقدامکم تاسو قدمونه میدان د جنگ کې دا غټه خبره ده. علي صبر شاور شجاعت سمانه صبر ساعتن عند المقاومه د مقابله په وخت کې لګو درېدل. او الذين كفروا اخرج کافرون دې بس توید لهم دی لرا اضل الله برباد کړی دي عملونه دا ولی
ذلك بانهم ذاك يقين دی بدګنی ما انزل الله جل نازل کړي الله برباد کړي اعمالهم دې عمل نه ټول برباد کړ د عمل د بربادۍ لپاره ډېر اسباب دي خو یو سبب علماء دا خبره ذکر کړي ده چې په هغه وخت کې برباديږي چې کله یو انسان د الله دین کومک پری دی بلکې د مقابله اوس دنیا د عذاب نه یرا افلم یشروا داخله نګرځي په لارځي په اسمه کې شوګوري کې په کانا عاقبت الذين څنګه د انجام دا چې من قبل شهیدین وړاندې نو د مر الله تبیر او شری په دې باندې کافرانو د پر امثال الله د قشن نمونه دي اقایله چې وسم بشا کې موجود شو کوم پروګرام چې الله عزوجل دې قوم سره کړی دی هغه عمل به نه دي خلکو سره کیږي التر کابه چې کوم اسباب دی هغه چې برابر کړو اوس چې دلته پیدا کړه کابه بیږي علت سری ذالک ذالک بان الله یقینا الله دوست هغه چې ایماندار دی ان الکافرین غیر مشم شي دی دوست نشتا کوم ځکه چې مولا راغلی التمانه د واقدار دی بشارت ان الله یقینا الله داخلي الذين اخرج ایمان راوړل او عمل کړي د حدیث برابر جناتین باغون لتجربه یې بدایل نهرونه او الذين كفروا اخرج غیر مشم دین مزيب اسر یاکلون خوراکي کما تاكلون عمر غزن شرفیان یو ولړم خوراکي دویم او علماء دا ذکر کړی د چاغیم مقصد دا ګرځولې دویم دریم اغیم حلال د پیژنې حق آزادوي شاور شامل تیمنو لمانګانم کړی دی او النار مثن لهم دا ور شیدو دی دنیا د عذاب نه یره څخل کو ویلي په دا په خاطر چې رب العالمین برباد کړه عاجز او مسو فوج دي وکاین ډېر کړه من قريه نیو کله یا شد ډېر مضبوط دی په قوت کې ساله کړي التي هغه خرجت کاجته استلې نو اهلکنا موږ د اخره برباد کړي چې کوم کې نشته دوی فلانا سره لو نه خره ډېر مضبوط تر لحاظ ورسره کې اوس فرق دوی رسمو سره مابین فرق څه دی افمن کان علی بینه یو سړی دی چې بخاره دلیل ضرب د زنا کمنځوینه د دې بشان دا چې هغه لپاره بد عمل له بل تابعداري کړي د خواهش نه لا نو ارکل چې په دوی کې فرق دی د یو سره برابر نه دي په کوم ځای کې چې دی وشي هغه کې ګوره برابر والي نشته جنت یو به جنت ته درځي بل د جهنم په طرف او مقصد بلې کې اثبات د بعض بعد الموت ځکه عادل دار دی دلته لړ شوی الته او مثل الجنه مثال جنت التي اشواده کړي شو يتقادر سره فيها انهار بديږي نورونه من ماين دوبو شړني وانهار نورونه من لبن د شودونه شرنګ انده متغیر فل تعبیر څه کوي د جنتی د خواهش برابر په بدلی وانهار نورونه من خمر د شراب خون بور کې دي شونګولا او نورونه دي من عسل د شاتونه سبا کړي شو د لپاره من کل ثمرات هر قسم میوه او بکنه د ضرب دوینا دنیا په شراب کې سره عادتونه د حق لګي سردردي راولي نشه بولو براسل روان استفراق نو کمن داده بشان دا چې همیشه به پور کې او دوی باندې مشکل شمار حمیمن ګربه او فقط تابع ټوټه کې د کل می لا ورسره کې جواب سوال او جانب مقابل له تخریب داخله کې ولې نه مني دوی پیغمبر ولې مجلس کې کینی فل جواب ومنهم من يسمع باش يدعى سوي جواب دی له تعالی حتى اذا خرجوا شوش من عندك صادقان نقال للذين اوتوا العلم بوي هغه چاله چې علم ورکړي شوی ماذا قال ان فنسي ویلوس د پیغمبر سوي ویلي یو په پوهه نشو یدا پروګرام درشخند د وجنه وی نو اولئک الذين دا اخر دي چې الله مهر لګول علی قلوبهم دې پرېژون او بل تابع داری کړي اهواهم د خلق خواهشاتو د دوه علتونه و چې سبب طرفه بوتلو او الذين اخرج هدایت ولاد دادهم الله زید کې دوی هدایت او اتاهم به ورګي تقوا هم اجر تقوا دوی تقواهم اجر تقوا کله چې انسان کې تقوی الله دا عمل قبلي تقوا معنا د قران او سنت په باندې شون تیر ولا ورسه کې تخفیف اخروی فهل ينظرون داخله کې انتظار نه کوي الا ساعه امر د قیامت ان تاتيهم شذير براشي بخت الناس حدیث کې راځي نوړې بخوري قیامت براشي ګړه بصبر الوي شي قیامت براشي اوخلو په اخر کې تنظیم برابر کړی دی چې قیامت براشي دې سره سره اهل المدا خبره ذکر کړی دا چې یو شړې په سپلې ده دغه تسمت لري قیامت براشي فقط جاء اشراطها علامات شروع شولو فان لهم نسنگ بيدوی د پر د قیامت اذا فاغتم جاءتهم شدير راشي ذکرهم یاداش فان لهم ذکر اذا جاءت قیامت راشي دی وقت به لکی ورسه کله اوس د توحید د علم فرضیت بیانې لکه روشي د معنا کړی دا علم د کلمې طیبه یو شرط پکې دی چې علم به محبت به صدق به قبولیت به عمل به دې په مقتضا باندې او کفر به طاغوت وي دا څومره عجیب د شرعي درې دي
افعلم بيشاء انه لا اله الا الله نشتري حقدار د بندګۍ شوا دا واستغفر لذنبك بخنه وړ خپل ګناه لدی نو پیغمبر کو ګناه نه وکړي جواب بوج لیوان علی قلبي یا لذنب امتك یا تعلیمنا وللکافرین چې کوم غیر مسلم دي وللمؤمنین ان مؤمنان لا وسنا مؤمنان لا ان مغواړه او الله يعلم الله به بجدا وخت او وخت دې رکې دوسو دورزی د شپې د پلار شر مرشنا یا اوس منافقانو صفات مقصد به تحذير دی ويقول الذين ويا خرج ایمان راوړل او نزلت ولنشي نازل دی سورته فاذا انزلت نازل شي سورته مضبوط معنا پای کې د جهاد اسباب وذكر فيها القتال يلقشوا پای کې قتال نورایت الذين تبوغوا اخرج جنون کې مرض ينظرون اليك ګوري بتاره بشان د نظر دا نشي چې بيوشي په راغلي د من الموت د مرض وجه خپل وروړي بسترګي فاول لهم الله دي خلق له تبيد ولي او طاعتنا دلته دا معنا لازم دی په دوی باندې طاعت او قول معروف نه هغه مخکي فاذا باتین چې مضبوط شکار فلو صدق الله کدو رښتیا کړي وي د الله سره لکان خیر لهم دا بده له غوړوي ورسې کې اوس بل د جهاد کې څوک نه کوي د نقصان ناراضي اولئک الذين دارشین فلا عصيتم يقينا نجد ان توليتم كما واړو د جهاد انتم تفسدوا في الارض فساد بوګي د اسمه کې اوقات بګي تاسو سره رحمانه ځکه مجاهد بکور نشي مور پلرته پاتې نتیجه صدا اولئک الذين داخر ذلانهم الله جل جلاله لعنه الله کان کړه او امر اندې کړه بشارون د دې سرګي ورسېد کې وسجر داخل د قران سره تعلق سره څه ګډوډ شو افلا يتدبرون القران ايدي سوچ نه کې پر قران کې عام على قلوب بلکې دې پر ژوند باندې جندري تالی دي زړه ورته الله وران کړی دی او قرطبي دغه معنا کړی د مالک مدینه نه چې رب العالمین په عذابونو کې خطرناک عذاب دادي اوس چې کوم انسان جهاد نه کوي دغه ارتداد خبره ده به نو ان الذين يقينون اخلص چې مرتد شو ګرځي د حالات بارے بشاګانو من بعد ما ارسیدنا تبین لهم رودا چې معلوم شوی هدایت الشیطان ابلیس له لیکړي دوی راړه اعمال او املالهم مهلت ورکړي ذالک داسګه به انهم قالوا یقینا دوی ویلي دی اشاره چې بدګنی مان عبد الله او چې الله نازل کړي زرد چې موږ بشازو خبرو مونږ په بعد الامر په باز کار کې اگر د مؤمنانو مقابل کې احساس په تایید کې یا نور نو والله الله فویږي دې پرې پټ ورسې کې وساغي انسانان شغه به تور مثال رب العالمین د دین مخالفت کې الله په څنګه عذابونه راولي فكيف څنګه به الله تعالی وی اذا فاتم څنګه وزر قبول شي اذا فاتم شوفات کې دوی لړ بلایک نه دربون وایب د دې مخونه د دې شاګانې څوک په مخ څوک په شا یا میدان د حشر کې په مخ ورسې بشا دا ولي وی ذالک بانهم داسګه دوی تابعداري کړي ما دا غزا اسخط الله چې الله خبر کړي لري وکره بدګنی رسوان الله را سمدين الله برباد کړی دی عملونه ورسې آیت کې وس الله رب العزت منافقانو صفات بیانوي ام حسب الذين يغمان کې اخر جزونه کې الله مرز ځان درې خبرې چې چرته الله ونه باسي دی کینی ولو نشاو کزمون خو موږ به تعالی خود درګړې ته پیژندلې په نه خو باندې او ته په پیژنې دی په لحن القول په چالاک خبره نو جواب ته چې مخکې نه پیژنې ټول نه پیژنې یو ټول پیژندل یو بعضی پیژنې به علامو او کوم اثر روایت کې چې ویش کې شان ورته خودري دي چې دا واسه دا هغه دې لپاره مخصص دي یله سند خبره ده او الله يعلم والله به باورن ساسو ورسره کې جواب څه د جهاد الله ولې فرض کړی دی ولنبلونکم الله خامخ ازمی کو حتا تر دې پورې عالم المجاهدین چې موږ معلوم کوم مجاهدین ساسو نو صبرناک او موږ معلوم کو الله اخبارکم ساسو اطلاعات ورسره کې استخفیفا ان الذين يخرجون خرج كفر کړه او خلک بن کړي د الله تعالی مخالفت کړي د رسول من بعد ما تبين اور سیدنا چې معلوم کړو شو د هدایت چرته الله دوی زر نه شور کول الله را دې شي او زر دې چې الله برباد کړي دي عملونه ورشاد کې اوس ترغیب دی اطاعت الله رسول الله يا ايها الذين امنوا يا ذي ما ولوات الله خبروا من ذي الله وخبروا من ذي الرسول ولا تبتلوا برباد يعملون اي بمخالفه الرسول دلته معنا چې لازم نقل بالشروع عقیده ضعیفه ده ان الذين يخرجون اخرج كفر کړه او خلک بن کړي د الله تعالی ثم ماتوا بامرشوا هم په دشال شو به ایمان فرن يغفر الله الله بشرتم بخنه دي ته ونه کی مرتد لاړه اوس بل ده فلا تهنوا سستيږي ما محبت د دنیا سره مکوې د برنامه یریږي او خلک مرابل صلح له وانتم لا وجدتا سوشتي او معنا دېستي او بل او الله معكم الله سره دی ورن یترا چرته هم کوم نه کې تاسو د عمل جزاء تزهید په دنیا انما الحیات الدنیا یقینا د ژوند دنیوي لوبي او مشغله ده وان تؤمنو کې ایمان مراړو تقوا مو کړن الله بدل کې تاسو اجرنا
او سوال نه کې الله تاسو د مالونو معنا ټول ځان لا یدا خو مال نه دی نه اول معنا ټول نه غواړي دویم ځان د پاره نه غواړي د عمل سره دی وجدا خدای الله مانت ته تاسو دغه په تور مثال پلار دې د ځامن دي دو منی راوړي یو لور کړ بل به یو لوي شی مړ مار لا کې پلار والا دی بل ویره کا رئیس بخل وکي نو د پلارونو په ځل کې خفشي کچیر د الله سوال کې تاسو نه حال دې مالونو به بل باندې چې ټول مال راکړي الغرض معنا الله دغه غواړي نه ک بالفرج او تقدیر الله دغه سوالو کې د خپل ځان لپاره نو اهل المداخبر ذکر کړي به بخل وکي او یخرج الله رباش تاسو دای کینه چې ټول د نو غواړم ټول مال راکړي به تاسو بخل کوي نه هغه سبب چې تاسو د هلاکت ها انتم خبردار تاسو چې ها اولای دا کساری چې کله دعوت کړی شریتون په غوښته تاسو خرچو کې د الله په لار کې نو فمنکم من بس بعض تاسو نه سوي چې بخل کوي ومنکم ومن اواسو چې بخل وکي فإنما يقين نو کې نفسي ځان نه وروته دا بد عمل او الله الغني الله تعالی به پروا ده انتم الفقراء تاسو محتاج اوس به ګور کنه کوي دا کار دمکی وای ته تولوا کوم خواړو نه یستبدل قوم الله بدل کې قوم سره سوا ثم لا يكون ببني امثالكم سغند معنا دا الله د نزوان د پر سوال نه کوي ټول نه واړي کدر نه او واړي دا نو تیرې براشي به تاسو باندې به است بخل وکي دله به تاسو تیار نشي خدا کار خوند الله وي ثم لا يكون امثالكم ببشاش وند بني معنا دا شکر د مال مطالبه رب العالمین وکي نو دی بو وی لبیک موږ دې تیار یو ورس آیت کې اوس یوسف زجرو امثالكم شزغن بیانی سوره فتح انت ویلي د جهاد مسله ذکر کړه دلته اوس وی چې د جهاد وکړ رب العالمین په دې وخت کې به فتح براولي فتح کې یا خبر مراد ده فتح مکی یا عامي او مقصد هم دا دی عمر رضی الله عنه تیار نو چې د خلکو سره موږ د شجریت اومنو خو چې کله د ایتونو نازل شو وراش الله ورته فتح ویریدا ابن قیم لیکي دا غیر مخکې درې سره مسلمانانو خو چې کله د رسول الله دی به شو تقریبا لزر له ورشدا بسم الله الرحمن الرحیم ان یقینا من فتح غټ درکړی تعالی فتح مبین الله غټ کارا فتح لکه معنا د غټه وا لیغفر له دغه بار چې بخنو کې تعالی الله ما دا ستقدم چې مخکې له منځم بيستا ګناه کوم روسته دي نو ګناه نو کړي بل فرض قرطبی کې تعلیق دی یا حسنات الابرار سیئات المقربین ويتم فربك خپل نعمت علیک بتا باندې او تا روان کې صراط مستقیم نه غلار لا سم عجیب فائدې کومک بده کې الله نصر عزیز د څه کومک چې د عزت نه ډکی روسه کې جواب د سوال دا حکمت څه دی هو الذي الله عز انزل السکینه نازل کړي دلاره من فجنود المؤمنان کې لیزداد ایمان دې لپاره چې داخله شي شي په بار د ایمان سره د ایمان د دوی ایمان نورم زیات شي ایمان کې جوړه راځي ابن قیم شبلی کې بدايه او تفسیر کې د سورې انفال د دریم آیت په تشریح کې چې په بار د عمل سره خو ځتېږي اتفاقا خو لیکن په بار د تصدیق سره چې واقع شي بده کې اختلاف د قول راځي دا چې جتی کې دا مسلک د امام بخاری رحمه الله هم دی ولله خاص الله لخر د اسمانو د اسمه کې دی الله علي والحکیم په حکمت والا حکمت سره ليدخل دې لپاره چې الله داخل کې مؤمنان نارینه او زنانه باغون لره تجربه کې بدایل الیهونه او خالدین فیها همیشه به باغی کې ويكفر او برجي انهم دون سیئاتهم ذي ګناهونه او کان ذلك عند الله فوزا عظیما دا الله په نسبت له کامیابی خجانه مقابل به شي تخفيفا ويعذب المنافقين عذاب ورکې دو فرق نارینه او زنانه ولر او المشرکین نارینه مشرکان او زنانه ولر چې ګمان کوي په الله بدګمان چې مړ الله کومک نه کوي نو عليهم بدیمان الله حالات بد دي الله غضب کړي عليهم بدیمان ولعنهم لعنت په کړي دي وعد لهم به تیر کړي الله دوی جهنم وسعت مشهور دی بس د ورته کې جهنم انا جوور او بد زي ورسېت کې وز رسول الله صدق دا پیغمبر دی او تاسو د سره دښمنی مکوئ کوم وکړه نو به خپل ځان د پر د وایي اسباب برابر کړي ولله خاص ان ارسلنا که یقینا ته موږ لګره الله شاهدن شاهد مبشر نذیر ورکوونکې او ير ورکوونکې شاهد معنا بیانونکې د دین دایي فیض سره لتؤمنوا بالله در پر ایمان راړي په الله او رسول باندې او د قشان د عمل ورته وکي او اکرام او تسبیح بیان کوي د الله سره او مازیګر
دا زمير راځي کله یا در معنا د رخصتونو نه پاکه پیغمبر ملګرتوب بکوي دا غدین په بیانوي اوس هغه درې سو درلس کسان دا وسه د بیعت خبره څخه دوی ویل چې موږ باندې زوګو خبره تاریخ ولا لیکلي د شیرت والا حدیث کې راځي جنتین دي نو دوی سوال کړو چې عثمان خنو شیګان وای موږ دا بیعت عثمان په سر باندې عمر رضی الله ورته چې سړی ورګه چې الګ نرمه لګا دا الته چې ورغه ته خپل عمره کوي پیغمبر دې نه کړی چې کوم اوازه خور شو پیغمبر په غو پویدوره نو اولنه بیعت ایمان اصل کې عمر راوړي ورسد بل ابن عمر او بیعت خبره به مخکې ورسده ان الذين يقرن اخرج بیعت کې سره انما يبايعون الله دې بیعت کې الله سره الله ز الله د پاسه دې لاسونو دې په زم تشابهات دي دغه په تعویل معنا نه کوي فمن نکث الله چا چې مات کې فإنما يقرن مات على نفسه دې بزانګر چې ومنه او فچا چې وفا وکړي ما فاس چې لوش کړي پای باندې الله سره فسيبتي زر دې چې الله ورکه اجر عظیم جنت اکب انسانان شي پاتې کړی شوی دی سره په صورت حالي اگر واستغفر الله ورکي سيقول لك زد شوبي طلبه د کړي شوی باندې چې ان شغلت نه مشغول کړي مونږه مالونه او د قشرات زمون فسفر لنا بخنه مونږ له وغاړه خریدینو جرب لقیس چې راشه بیعت وکړه به دا شو ور مال ډېر خري يقولون دی وی بیال چې دې بر خپل شو باندې ما اصله سجنه شه دې برجونو کې وقاله وی ویل قلوا فمن يملك سوق به اختیار منی تاسو راځو به اختیار لري من الله اذا الله راسانو دی شي ان اراده بكم کله اراده کې بتاو سره اراده کې بتاو نه فی بل کان الله بل کذل دی الله په عمل چې تاسو کوي خبردار منافقانو صفات یې مشکل شنو پیغمبر راخلاش دا وګرځي دا به دا جنگ لورغه دا بوسمات خوري او دا بدشي کې دا بدشي بل ځونن ته بلګ تاسو ګمان دی اندرې خبر بارکه چې الله براونی لګي رسول او د قشان راو بنګرځي رسول مؤمنان الی اهلهم قل وشول ابدا بالکل دانو راځي وزوینه کې معنا دی زګ ډول کې شو ذالک دا فی قلوبهم شوزونه کې ګمانم کو بد ګمان نو کوم تاسو قوم بورن تبا کړی شوی ځکه په الله باندې بد ګمان دا او تبي وسره ده واستخفیف ومن لم يؤمن سو شمان لري په الله او رسول باندې فإن يقين من تیار کړي غیر مسلمان لري سیر او بل کړي شوی لمبه بوهي رد شرک التصرف ولله خاص الله له حکمت د اسمان نو د اسمه کې دا بخنه کوي مې یشاء او چاله چې غړي عذاب ورکړي مې یشاء او چاله چې غړي دی الله غفور الرحیم بخون کې مهربان غفور څومره ګناهونه مکړي ټول به معاف کوي رحیم به بدل رحم معاملہ نو دوی به خیر د بل جګړه موږ سره بوزنده الله د شنه دی ویلي الله ویلي د خبر له باغ څو شي دی به کې و سيقول زرد شوی پاتې کړي شو ان قلب ان طلقتم شکل روان شو اله بخانه مغنیمتون لرشتا شو والے درونه پرې دې موږ شوم تاسو تابعداري وکړو یریدون دوی اراده لري یبدل شو بدل کې الله کلمه نو الله خو دې ویل چې غیله باغ څو شي فتح صلی دی به کې و نقول ورته تاسو موږ تابعداري مکوئ كذلكم تقشن قال الله والله ولد من قبل وړاندې فسيقولون بسوي بل تحسدون تاسو مسر حسد کوي حسد د مرد یو نعمت الله عز وجل چاله ورکړي د ارمانو کې ځنه والا او حسد خلک ولګي راځي غیر په وجه ذکر کړی دي مشي سره مين دا او مشي باندې لري د الله په تقدیر تراس کې خلکو خدمت غوړي وغیرہ او حدیث کې رسول کې عمل د بربادي لکه چاړه چې سړی به وکتو راګي غفته به جایز الله دله مرګ مال امرک او سړی به دې بچکیږي چې اعوذ بالله وای بل کانو بل کې دوی لا يفقهون نه پیږي مگر کام او قل او هغه چاره چې باندې کړی شوی باندې چې انځر د تاسو بداوت کړی شي علاقه مې یو قوم چې خاوند د جنگ دي شدیدن څخه تقاتلون د اسره جګړه کوي د دې چې تسلیم شي تاسو دا اخلاص او اخلاص اسماعیل مې په دې کې منو حنیفه دی وغیرہ فین ته یو کچې د تاسو خبرو من الله بدل کې تاسو راځل کې اسا وین ته تولو کوم خواړو لکه څنګه شاړولې اړولې دي تاسو من قبل وړاندې نو الله عذاب درکې عذاب نری من درناک عذاب به وسر الله ګوري خنو څوک بل جهاد په طرف باندې کفات شو خیر دی هغه رب العالمین به سنوي معذورین ليس الله ما ان شاء الله به وړاندې باندې حرج تکلیف ولا علی الارض نه به ګون باندې تکلیف نه بنا جوړا کلا نړو وګور الله بس کوي بل ځکه وي چې اذا نصحو خیر خوې بکې خلک بټرنګي و من يطع الله شاش خبره ده الله من لو رسول الله به داخل کې باونه تجربه کې به داخل نه يرونه او من يطع الله شاش مخواړو عذاب ورګ الله عذاب علی من درنا کذاب مصدر مبني للفاعل من تحت الاشجار یا تحت القصور او دلیل به دي چې اطاعت الله رسول څخه یې جنت دی د اصل پیدا کې پیدا دا وا نور شهر کې صحابه بل شان لقد رضي الله يقينا الله رضي د مؤمنان نه اسپاټم چې سره به عاتو کې تحت شجره لاندې دور لاندې یو صحابي کړه ورته بیا راشه به وکی
فعلم الله معلوم کړه غیمان چې دې بزنه کې فانزل السکینه الله نازل کړ دې رحمي علیهم بده ایمان دې واصابهم بدل ورکړ دې رفتن قریبا وفتح نجدي مکی خیبر حدیبیه وما غانم وعده وکړه د غنیمتونو زیات یاخذون او دې باغ اخلي دې الله زور او حکمتونه والا ورسید کې وشنورا وعدكم الله وعده کړی تاسو الله غنیمتونو زیات تاسو به اقرن فعجل لكم هذه دې تاسو به تلوار درکړه وکفو بند کړل ازونه دا چې دخل وانکم ساسو هغه ځوانانو اراده او حمله وکي اتیا به کسان وو محمد بن مسلم ټول ولي ول رسول الله صلی الله علیه وسلم خلل راوستو هغه ټول الله درزه لپاره معاف کړو او بل ولي تكون دې لپاره چې یو نه خشي ایماندار لرو تاسو روان کی صراط مستقیم باندې غلار د اسلام واخرى وعدكم اخرى لم تقدروا تصل بقدر نه تغه په قبضه کولو بغیر د جنگ الله احاطه پای باندې کړی دا خبر یادی وکانه الله دې الله علی کل شیء قدیر په هر شی باندې قدرت والا وسوي ګوره جګړه شوی نو مشکلات پکې راغلل ولو قاتلكم الله الذين كشد جګړه کړې تاسو را چې غیر مسلم دي نو خامخ اړولې شاګاری ثم لا يجدون بينمن کول چرته دوسنو کوم کی سنت الله معنا سنتهم كسنت الله دې طریقه بشانه طریقې د الله الذي قد خرج تر شی من قبل وړاندې ولن تجته مندنه کې د الله طریقې تبدیل بدلیدل هغه څه معنا په خاصه معنا کې کوم سبب د وجه کوم حکم الله کړی دا اوس موجود شي کېږي او کوم چې ناکام شي ناکاميږي به ورسېد کې اوس د حدیبیه مسله بیانې وهو الذي الله زاد کفایدهم شبند کړی د الهون استاذون او استاذ دینه ببت مکه نشي مکه ته قریب التا حدیبیه دی من بعد ان سیدنا ان شاء الله تعالی زور ور کړی په باندې تکرا فتح شنو دی الله پاک عمل چې تاسو کوي بشیر لدونکو ورسېد کې حکمت باندې د جنگ ولې ونه شو التا فقرا صحابه دي مؤمنان اسنه چې به جګړه کې ای طرف نشي نو کې داخه مکمل وسلوال او سوال سو مجاهدین دي سوال سیم شوی 15 سوال حکمت پکې دا د ابو بصیر د ابو جندل واقعیت په کې مفسرین لیکلي دي کته ابو بصیر چې به کوم ځای کې مرشي دلته مرګو جمعه جوړ کړی د جواب دا چې هغه وخت کې لا پوهه نه و په دې خبره باندې چې د قبر په خوا کې جمعه ناروا دي به غلره کړو یا جمعه ورانواله بکی اې دی وجنه کوكب الدري دريم جلد اول جلد يوسف دري په صفر صفحه کې فروي شرقا شمالا جنوبا ارله حصر چې د قبر مجنش کېده زه تحقیق تاجر ساجد کربانی رحمه الله کړي او د قشنالوسی او ابن کثیر د سورہ کهف روایت په تشریح کې هم الذين ذا اخر دي غفروا شکو پر کړه او تاسو بن کړي د مسجد حرام نه ولحد یو دا سروي چوتړ دي شو ای بلغه چورې چې خپل محل تا ولولا رسول الله صلی الله علیه وسلم تا حلال کړه ولولا رجال کنه سړي چې ایماندار دی او نساء او زنانه مؤمنه لم تعلم تاسو معلوم دی او دا چې تاسو به په مال کې به بوله چې تاسو منهم دی ان لوی تاوان معرة لوی تاوان بغیر علم بغیر د علم نه ذکر ملګری وجل کېدل سره وجن د تاوان دی بس الله رب عزت بغیر د جنگ نه د مسله تکمیل کړه ولی ليدخل الله دې پر الله داخل کې بخور رحمت کې چاره شو غاړي او کدی جدا شي نو الله موږ به عذاب ورکړي او چاره شو کفر کړي منهم د دین عذابا الیمن عذاب درناک اسجعل پاتیم شو ګرځو الذين عاشا شو کفر کړي پسونو کې غیرت د جاهلیت محمد نبی رسول الله وینم قران کې صلی الله علیه وسلم فانزل الله سکینه انت علی شبل وران کوي زه نه ورانم ګور ادب لحاظ وکي د خبره غلطه شي الامر فوق الادب کله الادب فوق الامر پیغمبر بخله وراکی فانزل الله فصلى نازل دلاله می علی رسول پر رسول مومنان والزم لازم کړه د ایمان کلمه تقوا کلمه تقوا وکانو بل دوی چې حق الله لله يقب حق الله يقب پای بن واهلم الله کتلی دي ګره صحابه او به د دین د اسلام لپاره انتخاب کړه الله یقود دي د الله ارش باندې عالمان پویا وسه خوب یادي چې دی ویلو نو دله باز صحابه ویل تاسو څنګه ځانړی نو الله خو دې شي شکل بسې زیبه کړدار وسره روان کړلو لکه سره چې الته به شریعت لګول درې ورځې وفات کی د تری په پته کې باندې علي شیخ به ویل چې ټیم پر دې ملګری دی چې زبا شاوي موږ لاړو ځکه وعده مو وکړه او عبد الله ابن حسن ثابت عبد الله ابن رواحه دغه شیرونه ویلو چې مکه کې ثواب کوي د وخت مخ روانو لقد صدق الله یقینا الله رښتیا کړه د رسول سره خوبونه بل حق ورشته تاسو خامخ داخلي ګل مسجد الحرام مسجد الحرام ته ان شاء الله کله یو غړي فهمن کې او د شی وای چې سرونه به تاسو خوري یا ممکن کړي کمون کې رحم الله درې کرته ویل چې دا کلهون کې صحابه او د مقصرین ویل دریم ځل ویل چې دا لا تخافون تاسو به یې نه
امن کې بخبر یې رنه ایمانات تخلیل او تحلیل په کامله معنا باندې ثابته یو ځکه وعده د امن د بل ځکه نمونه فعلم الله معلم کما غس شدا سمال من دین فجعل او يغرزو من دون ذلك مخرجنا فتن قريب فتح نجدي خيبر هو الذي الله ذات ارسل رسوله شر لغير خل رسول به هدایت و دین الحق په حق دین در پارشدا غالب کې بټول دینونو رسول الله په وخت کې غالب کړو او د عیسی اسلام په وخت کې بروسه غالب شي اطلاع ورکی او کفا بالله شهیدا فرد الله گوا بیس ادبر کی معنا د امر د کڅو په خبر مړي کړي من بس الله زو په گوایا ما د رسول الله شام بیانې او ډیر وچته تاسو وې چې محمد د نوم سره رسول ران کوي الله موږ قرآن کې لګو محمد صلی الله علیه وسلم رسول شجره نسب اداره محمد ابن عبد الله صلی الله علیه وسلم محمد صلی الله علیه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن كعب ابن مرة ابن لؤي ابن غالب ابن فير ابن مالك ابن نضر ابن كنانه ابن خديمه ابن مدركه ابن الياس ابن مضر ابن نضر ابن معاذ ابن عدنان او الذين ما خرج د سره د الله یشغل ریس بل غیر مسلم اورهم کون کې خلونه بین کې د صفاتون حسن بصری وسم بکار دی ترهم ته وګور دی رکوع کون کې سجده کون کې ابتغون لټي فضل د الله روخان رضامند دی نخې دی پر مخونه کې من اثر السجود ځکه چې شپه قبل له څوګي سبا مخزيړي رونق سی بای تورواله به نه د مراده ذالک مثلهم دار دی مثال الله په تورات کې او مثلهم دی مثال په انجیل کې کسره بشان دی او بس الله شراوی سوتیق ابو بکر دی فادرو به مضبوط کې فاستغلظ به اکلک شو د عمر او د عثمان دی وخت کې او فاستو برابر شو بل قوله پونډې د علي شه دی وخت کې بنا بر قول تعجب کې اچي د زمیدار پس خوشاله دی لغید بهم الكفار الله چې خوشاله خبر کې په دی خبشي کافران مفسرین لګي چې کله په شریش پته راشو ثواب راغی دی یو صحابي سره بجړ کې سره په اندازه دورانه وا بظاهر مسلم دی او عد الله وعده کړی دا چې سره چې ایمان راوړی دی او عمل صالحات عمل کړی د قران حدیث برابر من دین مغفرة بخنه واجر عظیم جاجر لوی جنت آیت دلیل بدی چې صحابه کرام ټول ما پړې شوی دی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه وسلم